خیرونه ملګرو ګرمي ده زه به کوشش وکم چې خبره لنډه راغونډه کړم دا چې په رشیا کې څه روان دي بغاوت امکان کله پیدا شو چا کړی دی اوس موجوده په د روس په سرخار ماسکو کې څه پوزیشن دی د پیوټن موقف او پیوټن ولې ماسکو پریدي ځنې ویریفاید خبرونه ځنې ان ویریفاید خبرونه څه پیښیدونکي دي او ولې پیښ شوي دي تر اوسه پورې د تیر 40 غنټو راسې دا خبرونه په انټرنیشنل میډیا خو ډیر دي خو زه کوشش کوم چې په پښتو ژبه کې د دې لنډ شانې تفصیل تاسو ته وړاندې کړم یوګیني پریګوژین چې کوم دی نو دا یو 62 ساله د مرسنډریز هډ دی یا د کرایې د فوج یو مشر دی کمانډر دی یعنی د ملیشي یو کمانډر دی دا مرسنډریز دی او دیو تیر کال یو نیم نه اړم وو په یوکراین کې د روس لپاره جګړه کوله د پیوټن لپاره جګړه کوله او دا ګروپ چې کوم دی نو د ویګنار په نوم باندې دی یا ویګنر په نوم باندې چې کوم دا ګروپ دی نو دا د هغه اته پرایویټ ګروپونه یو دی کوم چې د رشیا د فوج سره څنګ په څنګ د تیر کال یو نیم نه په یوکراین کې نښتي دا ویګنار کوم ګروپ چې دی نو دا د 2014 نه د دې دا هډ یوګینی چې کوم دی نو یا پرګزین دا منی چې دا د 2014 نه چې او دا زما په قیادت کې یو فورس دی باقاعده دی په سیریا کې یا چرته چې د روس مفادات دي نو موږ لاندې دا ویلې شو چې دا د کرایې ټټوان یا دا مرسنډریز دا سیدي لکه زی یا بلیک واټرز چې د امریکي وو دا غي مشهور کریکټر په پاکستان کې موږ تاسو ټول پیژنو ریمنډویس وو یا د غي ایجنټ وو یا د غي لپاره کار کو یا د غي انفارمر وو وغیرہ وغیرہ خو د دې د دا چې کوم ګروپ دی دا ویګنر یا ویګنر دا یو مرسنډریز دی پرایویټ ملیشیا ده او د دې د وینا د دې د مشر یا د دې د باقاعده تصدیق شوی معلوماتو تر مخه 26000 کسان دي خو مختلفې اندازې دي بیا سرکاري او غیر سرکاري اندازې مختلف دي چې د دې شمیره د اکټیو پرسنل یا د اکټیو پوځیانو یا د کرایه د سپایانو شمیره چې ده نو دا د 50 نواله د شپېتو پورې بیا مختلفې ذریعې ښیي د روس له خبرونه را رسېدل چې نو هغه کاپي هلته میډیا سلسن ده یا کب ده یا ورباندې بین دی یا هلته کنټرولډ میډیا ده اتاس چې کومه ایجنسی ده نو دا سرکاري خبري ایجنسی ده لکه د پاکستان چې اسوسییټډ پریس اف پاکستان دی اے پی پی یا ریډیو پاکستان چې موږ دغه یو نیشنل براډکاسټر دی نو دغه سیمون ویلې شو چې اتاس چې کوم ده نو دا هلته نیشنل براډکاسټر دی هغې خبر ورکړی و چې په دې وخت کې د ماسکو چې کوم د ماسکو نه پریزیډنټ پیوټن چې کوم دی نو هغه سینټ پیټرزبرګ ته یو بل ښار ته منتقل شوی دی یعنی حالات دومره خراب دي خو د کرملن یعنی د ایواني صدر چې کوم ترجمان دی یا د هغې چې کوم ذریعې دي نو د سرکاري پریس یعنی دغه خبرونه رد کړي دي یعنی صورتحال دومره خراب دی چې په روس کې سرکاري ایجنسي یو خبر ورکوي چې صدر صاحب ماسکو پرېښودي ده او سینټ پیټرزبرګ ته تللی دی خو د ایواني صدر ترجمان چې دی نو هغه د دغه خبرونو تردید کوي رفیوټ کوي او دا وایي چې اوسه پورې ښاغلی پیوټن چې دی نو هغه په ماسکو کې دی د دې نه تاسو اندازه لګوئ چې دغه ګروپ د یوګیني پروګوزین په دغه یا نوم رشین نوم دی نو زه به سم نشم پروناونس کولی د هغه په قیادت کې دغه 26000 نه واله د 50000 پورې کسانو چې کوم بغاوت کړی دی نو هغې څومره سنګین صورتحال پیدا کړی دی تاسو د دې خبرونو نه د اتاس او د سرکاري خبرونو نه اندازه لګوئ بل د کرملن یا دغه پیوټن چې کوم ډله ده د دې سیاسي مخالفین چې دي د هغې یو مشر دی هغه اعلان کړی دی چې د پیوټن خلاف دا خو یو پرایویټ ملیشه ده که موږ ته د شیطان د مرستې ضرورت راځي نو موږ د شیطان مرسته کوو یعنی اپوزیشن هم په دې کې یو کردار لوبول غواړي او هغه دغه باغیانو سره مرسته کوي د باغیانو دا هم دعوه ده چې زموږ سره ډیفیکشن کېدو والا دی په سرکاري پوج نه موږ سره کسان میلاوېدو والا دي یعنی هلته د میوټیني امکان هم شته په سرکاري فوج کې کوم چې د نیوټن باقاعده د ډیفنس منسټرۍ مستقل پرسنل دي نو د هغې باره کې دا خبره کوي چې د هغې نه هم موږ سره کسان میلاو دي اوس دا چې دا ګروپ کوم چې ویګنر دی یا ویګنار دی دا په یوکراین کې جنګېده دی په سیریا کې کرایمز کړي دي دی په افریقا کې د پیوټن دپاره کارونه کړي دي د پیوټن دپاره د پیوټن د روس دپاره یې کارونه کړي دي اوس د روس په څه باندې خلاف شو د روس نه ما تاسو ته وایي چې هلته سنسرډ میډیا ده خبرونه ډېر زیات ګران نوځي خو چې د اوسه پورې کومې خبرې راغلي دي نو د دې لانجه په حکمت عملۍ باندې په یوکراین په وار کې راغلي ده ځکه دي یو پیراملیټري ګروپ دی یا کرایې ټټوان دي یا د کرایې سپایان دي نو د دې په وسایلو کې او بل دا چې د دې یو دا الزام دی د دې د مشر دغه پروګزین چې کوم دی نو هغه دا وینا ده چې په موږ باندې ریګولر فورسز یعنی خطرناک
مزایل راوړولي دي او زمونږ کسان یې وژلي دي. دا بیله خبره ده چې د بي بي سي د وینا مطابق د کوم ثبوتونه یا شواهد نه دي وړاندې کړي، خو د ریګولر فورسز یا ریګولر ملیټري او د پیرا ملیټري یا د ملیشو ترمنځ ځای په ځای باندې داسې واقعیات کېږي. یعنې کوم لښکرې چې یا مرسینریز وي نو هغه د ریګولر آرمي سره وخت په وخت هغې کنفلیکټ په مختلفو سیمو کې راځي، کله د دوران جنګ کې هم راځي او کله چې وسایل په لاس راشي نو بیا هم راځي. او یا دا چې کمانډ اینډ کنټرول چې کوم دی یا سنټرل کمانډ منل او نه منل دې باندې هم ایشوز راځي. په سټریټیجک موومنټ او موبیلیټي باندې په وار سټریټیجي باندې هم د دې اختلافونه راځي. ولې دا دوه جدا انډیپینډنټ فورسز وي او د یو مقصد کې په یو کاس کې په یو ایم کې لګیا نو د دوه اپروچ هم د کار کولو بدل یو ګوریلا قسم جنګ کولی شي، ډیسنټرلایز فورس وي، یو انتهایی په کمانډ کې وي فورس بل، نو دې کې دغه ایشوز هم راتلی شي. خو د دې د مشر د دې ملیشې د مشر الزام دا دی چې باقاعده د ډیفنس منسټري فورسز چې کوم دي هغې په موږ په کیمپ باندې حمله کړې ده چېرته په یوکراین کې یا د یوکراین د بارډر سره نږدې په دغه سیمو کې، او موږ ته زیان رسولی دی. او د دې واسې د تېر میاشت نیمې نه یو بل سره په مختلفو وار سټریټیجیز باندې اختلافونه راتله. او دا تاسو کتلي نو هغه سوډان کې هم د ریګولر آرمي او بیا چې کومه پیراملیټري فورسز دي ډافور کې چې کوم ملیشه وه جنګېده هغه بیا انضمام د هغې کېده، نو هلته هم تېره میاشت هم مستې راغلې وې د ریګولر او د پیراملیټري فورسز ترمنځه. نو دا که چېرته چې دا انضمام کله کېږي یا انټیګریشن کله هم کېږي نو بیا دا مسلې د فورسز په منځ کې یا د مختلف فورسز د یو کولو یا د هغې په یو مقصد د وراچېلو یا د هغې په یو مقصد کې په یو ټارګیټ کې د اچیو کولو دپاره سټریټیجیز بیا مختلف وي، نو دغلته اختلافونه راځي. او دا عام طور تاسو ګورئ هم چې کله ایون فورسز وي یعنې پولیس دوه بیخي متضاد د لاین آرډر کار کوي او بل طرف ته ملیټري، نو د هغې په منځ کې بیا د سکرمشز کېدو یا او بیا خو وروسته ظاهر خبره ده چې یو خبره سکرمشز راغله او بیا هغه لږ انټنسیفای شو سخت شو، نو بیا پکې بیروني ایکټرز هم راځي. نو په دې کې دا هم نشي خبره موږ نشو نظر انداز کولی چې کېدی شي د دې شاته دغه پرایویټ ملیشې د شیخ ورکول او سله ورکول عین ممکن ده چې د دې شاته مغرب هم وي، عین ممکن ده چې نور طاقتونه هم وي. خو بهرحال انټرسټینګ دا ده چې دا د معمولي خبرو نه د دې اختلاف جوړ شوی دی او بیا د یو سیاسي بڼه یو سیاسي رنګ بیا مونتی دی او دا اختلاف چې بیا ورو د خلیج وسیع کېږي نو دومره وسیع شوی دی چې دوی اوس د ځینې خبرونو مطابق ماسکو طرف ته پیش قدمي کوي او دومره یعنې خراب حالت دی چې د اوسه پورې چې کوم خبرونه رارسېدلي دي د روسیا نه خبرونه ډېر په ګران راسي، نو هغه وایي چې د روسیا نه دوی چې کوم ماسکو اړخ ته سفر کوي د دوی د 6,000 یا د 6,000 نه واخله د 50,000 پورې د ملیشا، نو دوی ته څه خاص رکاوټ نه دی راغلی. دوی دا هم دعوه کوي چې موږ 2 یا 3 هلیکاپټرې سرکاري راچېري دي چې په عامو خلکو باندې بمباري کوله یا د دوی په خلکو باندې بمباري کوله. نو چې دوی ماسکو اړخ ته روان دي، په ماسکو کې اگر چې مقامي انتظامیه وي یا میونسپل چې کوم انتظامیه ده یا ښار کومه دفاعي فورسز دي انټي رایټ یا دغه پولیس وغیره دي، نو هغوی وایي چې داسې کومه د خطر خبره نشته. خو دا د بي بي سي هم او دغسې د آزادې ذریعو چې بهر دي په مغرب کې دي، نو دا کېدای شي د هغوی پروپیګنډا هم وي او یا د کافي حده پورې دا خبرونه سم هم وي چې رکاوټ نه بغیر دي یا د ډېر کم مزاحمت سره دي ماسکو اړخ ته روان دي. او ځینې خبرونه دا هم دي که څه چې دا انویریفاید دي چې دا وخت د ماسکو نه پرزیډنټ او تی خلک چې دی نو هغه سینټ پیټرزبرګ ته یو بل ښار کتلی دی، ښار ته تللي دي او د دې چې کوم اټمي وسله د ټولو نه غټه خطرناکه خبره چې ده هغه دا ده چې کومه اټمي اسلحه ده یا ایټم بم دی او یا دغه وار هیډ ټیکنالوژي ده د وار کیریر یا د بم دپاره چې کوم د سازو سامان دی نو چې هغه بیلاروس اړخ ته منتقل کړی دی. یعنې دوی کولی شي چې دا وزارت دفاع باندې یا چې کوم سنټرل کمانډ دی د دغه اسلحې د استعمال نو دوی سره خطر دا شته چې دوی دا خلک دا باغیان دا پیراملیټري فورس باقاعده ریګولر آرمي په شا کړي او په وزارت دفاع باندې قبضه وکړي او په هغه سنټرل انسټلیشنز باندې قبضه وکړي چېرته چې خطرناکې اټمي اسلحې پرتې دي. نو په صورتحال خو دا اگر چې ښکاري یعنې بهر نه خو چې څونه خبرونه راځي نو هغه خو داسې یو منظر پیش کوي. خو د روسیا یو ډېر مضبوط فوج دی او یو لوی طاقت دی، د هر څه باوجود هم یا تېر 13 کاله کې کافي ارزښت یې که د لاسه ورکړی هم دی نو بیا هم ډېر زیات مضبوط قوت دی. زما نه دی خیال چې 5,000 ته به دوی سلامي شي یا دوی ته بلډینګونه خالي کړي یا دوی ته ماسکو خالي کړي یا به بیک باندې شي. خو دا خطر هم موجود دی چې دوی دعوه دا هم کوي چې موږ سره ریګولر آرمي کې
د ډیفیکشن خبرې شوي دي یا زموږ انډرسټینډینګ یا موږ سره دننه خلک میلاو دی. بل دا چې د کرملن یا د پیوټن چې کوم دی نو د هغه سیاسي مخالفین هم دې سره ورسره دي، او دا دې هم ممتیا دی چې د هغه نه صرف اندروني سیاسي مخالفین بلکې مغرب یا یو اس یا نور چې کوم د روس روایتي مخالفین دي نو هغه هم د دې صورتحال نه پیدا اوچتولی شي. خو دې کې یوه خبره دا ده چې هغه د مغرب به هم دغه په نظر کې ساتي چې داسې یو ایرریګولر فورس له خدای مکړه دغه خطرناک اټمي اسلحه په لاس ورشي نو دا دنیا د یو لوی خطر سره مخامخ کولی شي. بله خبره دا ده چې په دې کې د مغربو یا د خارجي قوتونو لږ ډېر یعنی هغوی سینس کړي، رشین دا سینس کړي، دا معلومه کړي چې واقعي د بهر نه ورته مرسته را روانه ده نو په دغه باندې بیا روس رد عمل هم پوه شي او هغه رد عمل خطرناک هم کېدی شي او دومره خطرناک کېدی شي چې ایون په معمولي غوندې ایډونچر په یوکراین کې دي رشیا وکړو نو د هغې په ټوله دنیا کې د خوراک په قیمتونو د تیلو په قیمتونو څومره اثر وشو. اوس که دوی واقعي دا سنس کې یا دا معلومات ورته راشي چې دې پسې کوم مغربي قوتونه دي یا امریکا د ورپسې یا خارجي قوتونه ورپسې دي په دې عمل پسې نو کېدای شي هغه دومره خطرناک رد عمل وکړي چې دنیا ته د دنیا امنیت ته د دنیا معیشت ته د دنیا ژوند ته خطر پېښ کړي. ځکه منیمم ډیټرنس چې ستا په سټرټیجي او وار سټرټیجي کې په ایگزسټنشل تھریټ په حالت کې خلک دا خبره کوي چې موږ سره یو منیمم یا منیمم ریسټرینټ یا منیمم ډیټرنس چې ورته څه ته وایي نو هغه بیا خامخا چې په ما ورانېږي چې په ټولو ورانه شي نه نو دا د پښتو ټپه ده بس دغې ته منیمم ډیټرنس وایي چې د پیشو ساه ده. پیشو که ته په یو داسې ځای کې ګیر کړي چې هغه سره بیخي د تېښتې لار نه وي نو هغه بیا د انسان مرۍ ته وردانګي یا شوکې کوي یا بعضې وخت کې خلک واقعات بیانوي چې بنده وجلی هم شي بنده ته ډېر زیات زیان رسوي. نو دومره که رشیا پوه شي چې د هغې سره دومره یعنې په ماسکو باندې یو ملیشه ګروپ یا یو مرسنریز قبضه کوي یا سرکاري ډیفنس فورسز شاته کوي نو دا به ډېره زیات د هغې لپاره لویه بده خبره او دغې بدې خبرې ته رسېدو لپاره به هغې یعنې هغه ډیټرنس آخري لاست ریزارټ ته به ځي او هغه لاست ریزارټ خطرناک هم کېدی شي د انسانیت لپاره او ډېر که هغه خدای مکړه څه اټمي هتیار یا کیمیایي هتیار یا کارپیټ بمبینګ ونه کړي خو بیا هم دا ده چې فوډ انرژي دغه الریډي د تېر کال یو نیم نه ډېر زیات بحران دی په دنیا کې د یوکراین د جنګ له لاسه. که دا سلسله پراخېږي نو دا نور هم مشکل جوړېږي په راتلونکي وخت کې نو دا هغه د سر خبرې وي او دې هم شي خو دا چونکې یو برننګ او پریویلنګ دی یا ډیولپینګ غونډه سټوري ده په ټوله دنیا کې ورباندې خبرې کېږي نو پښتو کې یا زما چې څومره انډرسټینډ وو هغه ما تاسو سره شریک کړ د وخت راکولو د ګرمۍ او د دې بهرحال دا د ذوق خلاف ده چې بنده نه خولې وهي خبرې کوي مجبوراً پکې لګولی نه شم بیا غږ او سم نه درځي نو هغه یو بېله ستونزه ده د هغې دپاره بخښنه غواړم.